د شپې داستان. واکمن او له ازاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو په خیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د مفسد په نوم په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ له سوکالیو او آرامیو ډک ژوند ولرئ او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه راپیلوو. په موټر کې کېناستم، نه پوهېدم څه وکړم او چېرته لاړ شم. د امریکایي پوهنتون استاد رایاد شو. زنګ مې ور وواهه خو ځواب یې رانه کړ. پیغام مې ورته پرېښود: استاده سلامونه، صادق یم. د یو کار په سلسله کې مې د یو څو دقیقې وخت غوښت. لطفاً راته ووایاست چې څه وخت زحمت درکولی شم. د سړي درک معلوم نه شو. حتما به په ټولګي کې و. مشر ورور قاضي حافظ مې په زړه راوورید. د ظاهر شاه په کلونو کې پوهنتون لوستی و او دا 20 کاله تقاعد دی. په ډېرو جنایي پیښو کې پخوا هم مرسته راسره کړې وه. طبعا د اعتبار سړی هم دی. د هغه په لور روان شوم. قاضي حافظ په خیرخانه کې اوسېده. اوږده سپینه ږیره یې پرې ایښې وه. چپنه یې په اوږو اچولې وي او تل په جومات کې وي. له ډېرو خلکو سره راشه درشه لري. بې زنګ او بې خبره هم ورتلی شوی. همداسې د هغه په لور روان شوم. قاضي صاحب د انګورو تر تاک لاندې پر چوترې ګیلم غوړولی و. پر توشک پروت و او څادر یې پر مخ کش کړی و. ورېندارې مې چای راوړ. ما اشاره ورته وکړه چې پر قاضي صاحب غږ ونه کړي. د ده اولادونو ودونه کړي دي. ځینې یې خپلو کورونو ته تللي او جلا شوي او کشرې دوه یې یو ځای ورسره اوسېږي. خو د ورځې لخوا په کور کې یو هم نه وي. ورېندار مې په ملا کړوپه شوې، خو تر اوسه هر کار په خپله کوي. په پیاله کې مې شین چای اچاوه چې قاضي صاحب راویښ شو. شاید د چای تویولو چړپا راویښ کړی وي. ستړی مه شې، کله راغلې؟ وبه ښه استراحت وي. نه بابا، هسې مې پام غلطه و. مچان زیات و، مخ مې پټ کړ. دغسې مې پسې سترګه ولاړه. قاضي حافظ لالا په ځای کې نیغ کېناست. ویې پوښتلم: څه غورې دي؟ لالا زه به لا نورې څه غورې ولرم، بس کار ته ځم او راځم. بیا دې کوم خسدوز نیولی؟ خندا راغله. قاضي صاحب دا څو کاله راته ویل په کابل کې غله ډېر شوي، ناامني ده، خو موږ یوازې هغه بېکاره او واړه غله نیسو. رښتیا یې هم ویل. هغه لوی او زورور غله به په 2مه ورځ له محکمې داسې ووتل لکه سپین بازان چې وي. ورته ومې ویل: څوک مې نیولي نه دي، خو یوه ډېره مهمه قضیه لرم، هېڅ لوري ته هم نه ځي.
که یې لوری معلوم شو بیا خو مهمه نه ده. لالا بد راګیر یم. قاضي صاحب پلته یې ووهله. دواړه لاسونه یې کات کړل. څنګل یې پر ورنو تکیه کړې. کړوپ شو. سر یې لږ رامخته کړ. خیریت دی؟ امنیتي معین صاحب ورغوښتی وم. له هغه سره دې هم انډیوالي ده؟ نه بابا، خدای خبر چا ورته ویلي و چې زه تکړه یم که څه بلا. بس ناڅاپه یې زنګ راغی. ورغلم. موټر یې راکړ، ټلیفون یې راکړ او راته ویل چې د دې قضیې په اړه به هیڅ چاته څه نه وایي. قاضي صاحب شاته تکیه وکړه. پاس په تاک کې د خړو مرغیو شور شو. قاضي صاحب مچمړ ور واخیست. پر غولي ناست مچان یې وبژل. ما ورته وویل سناتور مشفق یو مشهور سړی دی. وای ولسمشر ته هم نږدې کس دی، قومي مشر دی. ما ته خو په دې زورواکو کې څوک ښکاري. دی یو وخت د تخار والي نه و؟ بلکل هماغه دی، پیژنې یې؟ ورکه وایه لوی غل دی. څرنګه؟ خلک پسې وایي چې 10 افغانۍ رشوت هم قبلوي. د امریکایي پوهنتون د استاد لخوا و. قاضي صاحب ته مې ټلیفون داسې ونیو لکه د ځواب ورکولو اجازه چې ترې اخلم. هغه څه ونه ویل. استاد راته وویل عامر صاحب وبخه، په صنف کې وم. خدای دې وبخه استاده، بس یو 2 دقیقې وخت دې غواړم. څه وخت دې لیدلی شم؟ مازدیګر بیکاره یم، که پوهنتون ته راځې دلته لیدای شو، که د باندې غواړې هم تلای شو، او که کور ته راځې خپل ځای مو دی. بس مازدیګر 4 بجې دې پوهنتون ته درځم. سمه ده، ما به په دروازه کې هم ویلي وي چې ډېر دې په عذاب نه کړي. ټلیفون چې بند شو قاضي صاحب راته وویل نو مشفق څه کړي دي؟ ده څه نه دي کړي، لور یې ورکه شوې ده. خو خدای او رسول ته وګوره، لالا چاته ونه وایي. معین صاحب سخت اخطار را کړی. نه څه یې کوم، خو دې کې د اخطار څه خبره ده؟ واقعا نه پوهېږم څه کیسه ده. معین صاحب وایي چاته مه وایه. سناتور وایي دې تحقیق ته ضرورت نشته. معین ته وایم تاسو له دې پیښې څه خبر شوئ؟ هغه وایي په دې خبرو کې ستا کار نشته. سناتور وایي دا د وزیر کار دی چې تحقیق کوي. معین او سکرتر یې په دې خبره خوښ دي او سناتور هیڅ مرسته نه کوي. قاضي صاحب مړه کړي مچان له چوترې لاندې په مچمړ پورې وهل. ستونی ستغ پرېوت. پاس تاک ته یې وکتل. لاسونه یې تر ککرۍ لاندې کړل او بې له دې چې ما ته وګوري راته ویې ویل دا خلک راته په پوست پاک نه ښکاري، په خپلو کې سره وران دي. هغې نجلۍ ته مې زړه بد شو. هغه بېچاره هسې د پلار د کارونو قرباني شوه. څرنګه؟ خیر ثبوت خو نه لرم، خو شک مې دا دی چې دغه معین صاحب دې له دې سناتور سره کومه معامله کې ښکیل دی. دا چې د قاچاق خبره ده، د سیاسي څوکۍ خبره ده، د پیسو خبره ده که بل څه، خو یو نه یو څه یې ترمنځ شته. نو معین صاحب یې د لور پیدا کولو لپاره تحقیق ولې غواړي؟ د فشار وسیله ده. معین پوهېږي چې مشفق قومي سړی دی. که یې کله یو قوم خبر شي چې پیغله لور یې چا تښتولې ده، دا نو سم تندر دی. نو ورکه شوې لور خو یوه ورځ نه یوه ورځ معلومیږي چې څه شوه. د سناتور ورور نیغ نیغ کېده چې خلک وژنم. قاضي حافظ په ډاډه راواوښت. ګیله مې په یوه ګوته وګراوه او راته ویې ویل دا نجلۍ په خپله تللې ده، دا مې ورته جوړ کړی دی. دا معلومه کړه چې له چا سره یې راشه درشه وه. دا د نن زلمیان خو ټول په انټرنیټونو کې میینېږي، حتما به یې مجنون پیدا شي. خو که دې پیدا کړ معین صاحب ته دې حال مه وایه. نو چاته یې ووایم؟
له سناتور سره باید خبره وشي. دغه سناتور ما پیژني. زه به ورشم او لږ به یې سر ور خلاص کړم. څرنګه یې سر ور خلاصوي؟ هغه ما ته پرېږده. زه نه د معین غم وړی یم او نه هم د سناتور. زه ستا غم خورم. قاضي صاحب په ځای کې کېناست، مچمړي ور واخیست او په لږ لرې ناست مچ پسې ور کوږ شو. ومې پوښت، لالا پوه نه شوم زما غم څرنګه؟ په دې ټوله قضیه کې ورکه نجلۍ او ته بې ګناه یاست. دا نور په پوست پاک نه دي. سناتور ته وایم چې ته مې ورور یې، د هغه سر ور خلاصوم چې ګناه ستا نه ده. تا وویل که سړی پیدا کړم معین ته یې ونه وایم. ولې؟ که معین خبر شو چې مشکل حل کیږي د حل لار ختموي. په دې خلکو شک نشته چې تا هم ختم نه کړي. خو که سناتور خبر شي هغه به خپله لور وژغوري او ستا وظیفه به هم بې له کومه جنجاله ختمه شي. قاضي حافظ لالا له تجربې غږېده. په خبرو کې یې منطق و، خو هیڅ شواهد او ثبوت ترمنځ نه و. په ژوند کې ډېر کله داسې مسایل وي چې یوازې یې تېرې تجربې او د خلکو کرکټرونه راته واضح کوي. ډېرو خبرو ته شواهد نه وي پکار. د لالا خبرو مې په زړه ډار رانه یوست، خو اقلا دومره بیدار شوم چې د نجیب او معین صاحب سره باید احتیاط وکړم. استاد وحید د طالبانو په حکومت کې د انګلیسي کورس درلود. زه هم په دې امید یو څو ورځې ورغلی وم چې انګلیسي به زده کوم. بیا به په کومه مؤسسه کې کار مومم چې معاش مې ډېر وي. زه یې په کورس کې تر نورو په عمر لوی وم، تر ده هم غټ وم، ځکه مو انډیواله شوم. د طالبانو حکومت چې ړنګ شو خبرې نورې شوې. استاد وحید اروپا ته لاړ، ماسټري یې وکړه او بیا یې لږ چې دکترا هم وکړه. خو په دې دومره موده کې زه هېر نه شوم او نه هم ما هېر کړ. اوس د دارالمان خواته په افغان امریکایي پوهنتون کې استاد دی. دغه پوهنتون خپله یوه دنیا ده. په ښار کې بل ښار دی. استاد وحید راته ویل په دې پوهنتون کې دننه داسې فکر نه کوي چې په کابل کې که محصلین دي، که استادان، که چمنونه دي او که ټولګي، ټول یې له نور ښاره مختلف دي. زه کله نه وم ورغلی، ورتګ اسانه هم نه و. تلاشي یې تر ارګ هم ډېره وه. شاید ګرم هم نه و، ځکه څو کاله مخکې پرې برید وشو. 2 استادان یې هم تښتول شوي وو. استاد وحید په دروازه کې زما د ورتلو ویلي وو. ساتونکو ښه چلند را سره وکړ. استاد غوښتل کومې خونې ته لاړ شو، خو ما د زرغون چمن په څنډو کې په زرغون رنګ رنګېدلو اوږدو څوکیو ته زور کاوه. ورته ومې ویل په دې ښار کې دغسې فضا نشم موندلی. دا زرغون چمن او د ګلانو بوټي چې شاوخوا یې نه د موټرو لوګی شته او نه هم پوډریان، سم جنت دی. همدلته به کینو. په چمن کې څو کسانو فوټبال کاوه. محصلین ښکارېدل. لږ لرې څو نجونې ناستې وې. چا کتاب لوست او چا سګرټ څکاوه. ډېرې د شتمنو کورنیو خلک وو. هر چا د کال $15,000 نه لرل چې په خپلو بچو دلته درس ووایي. یو څو پکې په بورس راغلي وو. د سناتور صاحب لور زینب له همدې پوهنتونه فارغه شوې وه. استاد وحید ته مې وویل زینب مشفق له همدې پوهنتونه فارغه شوې وه. د هغې په اړه مې یو څه معلومات پکار وو. استاد وحید ته تار ویښته هم په سر نه و ورپاتې. نری جګ سړی و. لمر وهلی مخ یې وګراوه. خیر خدای په دې عمر په پردو نجونو څه کوي؟ وایه خندولم.
خو خندا ښه وه، د فکر کولو موقع یې راکوله. باید کومه پلمه مې لرلای چې استاد راباندې شکې نشي. خبره دې له تا سره وي، یو څوک غواړي جرګه ورشي. له ما یې پوښتنه کړې ده چې د نجلۍ په اړه معلومات وکړم. استاد وحید په څوکۍ کې نیغ کېناست، شاوخوا یې وکتل. ښکلې نجلۍ ده، یو څه شوخه ده، خو پاک زړې نجلۍ وه. درسونو کې هم فوق العاده ښه وه، البته نازونه یې ډېر کول. د مهم سړي لور وه، ډېرو یې ناز وړ، نو یو څه نازدانه هم وه. نازدانه؟ هو نو، ته خو پوهېږې چې نجلۍ په دې وطن کې ښکلې شي، بیا د یو سرمایه‌داره سیاستوال لور شي، په پوزه مچ هم نه پرېږدي، ناز هم کوي، نخرې هم کوي، او توقع یې هم دا وي چې څوک به څه ورته نه وایي. خلک یې هم خاطر کوي، بس نازدانه او دردانه شي. دې خبرو هغه لور ته نه بیولم چې ما خوښتې. پوښتنه مې وکړه، کوم یار مار خو به یې نه و؟ استاد وحید وچه ککرۍ وکروله، لږ مسک شو، یو خوا او بله خوا یې وکتل او غږ یې لږ ټیټ شو. عامر صاحب، دا نسل بل نسل دی، دا د انټرنیټ نسل دی. هغه زموږ د وختونو خلک نه دي چې مینه به ورته د سر په بیه تمامېده. یعنې له کوم هلک سره یې جوړه وه؟ درته ومې ویل چې شوخه وه، له ډېرو سره یې دوستي وه، خو دا چې اوس په چا میینه وه او که نه وه، دا نو لږ سخته ده. هغه ډېر نږدې دوست یې کوم یې و؟ یو هلک و، نه پوهېږم کوم وزارت کې و، مالیه و که داخله. په دغو وزارتونو کې د یو مهم کس خپلوان و، له هغه سره ډېر نږدې و. ځینو ویل چې شاید واده ورسره وکړي. دا یې د پوهنتون آخري کال و، خو بیا دوی فارغ شول. نه ما پوښتنه وکړه او نه هم چا واده ته خبر کړم. مجیب نومیده، نوره کورنۍ په اروپا کې اوسېده او دی دلته و. نه پوهېږم ولې یې خارج ته کار نه و شوی، که نه تللی و، خو بیا یې ډیپورټ کړی و. خو په همدې وزارتونو کې د یو مهم کس خپلوان و، شاید خپله یې هم هلته کار کاوه. نه یې د پیسو کمی و او نه هم د بل څه، خو په درسونو کې لټ او سخت عیاش هلک و. د معین صاحب سکرتر نجیب رایاد شو. د هغه کورنۍ وایي په خارج کې ده. نجیب او مجیب هم داسې نومونه دي لکه د دوو ورونو، خو واقعا به د هغه ورور دلته و. که د نجیب ورور بیا او په وزارت کې کار کوي، موندل یې اسانه دي. د خپل لالا قاضي حافظ خبره را یاده شوه چې له معین صاحب سره باید احتیاط وکړم. که مې سړی معلوم هم کړ، هغه ته به یې نه ورښیم. استاد وحید ته مې وویل د دې مجیب عکس به در سره نه وي، او ته نجلۍ غواړې که د نجلۍ عاشق؟ خبرې یې وخندولم. رښتیا یې هم ویل، زه ولې د هغې په عاشقانو پسې شم؟ خدای څه خبر دی چې زما مشکل څه دی؟ په دروغو پسې دروغ ویل اسانه وي، خو چې حافظه کار ورکړي. نه، خو که چېرې اوس هم دوی سره جوړ وي، نو ولې نجلۍ د بل څوک جرګه ور ولېږي؟ یاره که دا خلک ښه خلک وي او هلک ښه هلک وي، زما ومنه، ور ویلېږه. دا نجلۍ ډېره مستعده ده، دا مجیب هسې یو لوچک شی و. ښکلې نجونې عموماً د لوچکانو په لومه کې ګیرېږي. هغوی پوهېږي چې څه ډول خوږې خبرې ورته وکړي. دا خو دې منم، نه ګورې چې یوه ښکلې راباندې میینه نه شوه. بس دی، ته خو زوړ شوې. نه بابا، په عشق کې زړښت نشته. ښه، ته د مجیب عکس را پیدا کړه. سمه ده، شاید زموږ د پوهنتون په ویب سایټ کې وي. صدیق ته به یې ایمیل کړم. ته خو اوس هم ایمیل نه کاروې. ښه دی چې زوی دې شته. د کشفي پولیس کار ټول په شکونو راڅرخي. هرې خبرې ته باید د شک په سترګه وګوري. هر کس باید د شک وړ وي.
د هر شک له ورکولو وروسته څوک پر مخ ګام اخیستی شي. که مجیب واقعا د نجیب ورور وي یا یې کوم خپل وي، شاید دا به د دوی لومه وه چې زینب به وتښتوي. خو ولې باید وتښتوي؟ د قاضي صاحب خبره شاید د سناتور او معین ترمنځ لانجې وي. چې زور یې له زینبې وځي. سناتور به د زوح بله نقطه نه لرله. استاد وحید ویل زینب مستعده نجلۍ وه، خو نازولې. ډېر کله چې ځوانان تر خپل وخت وړاندې وستایل شي یا هم وځلیږي، بیا پر ځان دومره ډاډه شي چې په خپل هر عمل کې مشکل نه ویني. ځان ورته کامل او عقل کل ښکاري. هغه انسان چې ځان کامل او پیاوړی بولي، ډېرې وړې خبرې له پامه غورځي. په کور کې د ګلالۍ ټنډه لا هم ورینه وه. دا لا په دې موټر کې نه ده کښېناستلې، خو تر هر چا ورته دا ډېره خوشحاله ده. پوهېږم چې په خپل ذهن کې به یې پلانونه جوړ کړي وي. که بل هېڅ ځای نه وي، د قرغې چکر خو حتما غواړي. دا غږ هم باید زه وکړم. که زه یې ورته ونه وایم آخر غوسه کېږي. بیا به حال هم نه وایي، خو ټنډه به یې ترووي. خو زه باید څه وخت قرغې ته بیایم. خیر ویل مهم دي، تګ به بیا ګورو. له ځینو انسانانو سره رښتیا ویل ګټه نه کوي. ډیپلوماسي بهترینه لار ده. ډیپلوماتیک چلند د ډېرو کورنیو شخړو مخه نیسي، خو د پای ټکی نه ورته ږدي. علت یې هم معلوم دی. انسان پرله پسې ډیپلوماتیک نشي پاتېدلی. کور د آرام ځای دی. داسې ځای دی چې ته باید پکې ځان سانسور نه کړې. دلته به د خوله او ذهن دواړه بربنډ وي، که نن آرامېدلی نه شي. خو دا حالت باید د کور ټول غړي درک کړي. په یو ګل نه پسرلی کېږي. ګلالۍ نن هم سینګار کړې ګرځېده. ورته ومې ویل وخت پیدا کوه چې یو مازدیګر قرغې ته لاړ شو. وغوړېده. ګلالۍ چې آرامه وي، خوشحاله وي، لکه ماشوم چې یوه ډالۍ موندلې وي. پر مخ یې له ورایه پوهېږي. د دې د ځواب اټکل مې هم نشو کولی. ناز یې کاوه. ویې ویل هر شی به زه کوم، خو خپله وګوره چې کوم وخت مناسب دی. خبره یې نوره اوږده نه کړه. پخلنځي ته لاړه. که غوسه وای، دا خبره یې پسې شاربله. ملامتولم به یې. د 20 کاله پخوا کومه کیسه به یې رایادوله چې دې څه ویلي وو او ما څه ځواب ورکړی وو. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا او بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د دغه په زړه پورې ناول له پاتې برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.